بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې تاسو به په خپل ژوندانه کې له عدل او انصاف څخه کار اخلئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته ډیر ګران و. لامل یې دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په ټولو کارونو کې له عدل او له انصاف څخه کار اخیست او ټولو ملګرو سره به ښه سلوک کاوه. د ترمذي حدیث دی. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره په مجلس کې ناست و. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آسمان په لور نظر پورته که. داسې ښکارېده لکه په یو ژور فکر کې چې محمد رسول الله ډوب وي او یا هم د کوم شي په انتظار کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وخت به راشي چې د خلکو له منځ څخه به علم پورته کړی شي او د خلکو په حافظو کې به د حفظ هیڅ برخه پاتې نشي. یعنی خلک به د قرآن کریم له تعلیم او تعلم څخه مخ اړونه کوي، د شرعي علومو له زده کړې څخه به لرې تښتي، نه به یې ورسره د زده کولو شوق وي او نه به یې زده شي، لکه نن ورځ چې دا حال موږ وینو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، جلیل القدر صحابي زیاد بن لبید انصاري رضی الله تعالی عنه پورته شو او په جذبناکه غږ یې وویلې علم به ولې زموږ له منځه پورته کړی شي په داسې حال کې چې موږ قرآن لوستی دی. قسم په الله چې موږ به قرآن لولو او خپلو میرمنو او بچیو ته به یې هم ښودنه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نظر دې زلمي ته ولیدل چې په دینی غیرت باندې سرشار و. بیا یې ورته ویلې زیاده ما ستا حساب د مدینې منورې په فقهاو کې کو. په دې خبرې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو په وړاندې د زیاد رضی الله تعالی عنه غوره صفت بیان که او د هغه ستاینه یې وکړه. بیا یې ورته ویلې یهودانو او نصرانیانو سره تورات او انجیل شته، دغو کتابونو آخر دوی ته څه ګټه ورسول؟ مطلب دا دی چې یوازې د قرآن په شتون سره هیڅ نه کیږي. اصله خبره خو دا ده چې قرآن تلاوت کړی شي، په معنا یې ځان پوه کړی شي او په دې کې چې کوم احکامات راغلي په هغې باندې عمل وکړی شي. دا به دې خلاص. همدارنګه البدایه و النهایه لیکي یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت په موخه د بنو عبدالله په نوم یوې عربي قبیلې ته ورغلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته دعوت ورکوه او وی ویلې ای بنو عبدالله، الله رب العزت ستاسو پلار ته ډیر ښکلی نوم ورکړی و. یعنی ستاسو د قبیلې نوم د بنو عبدالله او بنو عبدالعزا پر ځای بنو عبدالله دی. ستاسو د قبیلې په نوم کې شرکي لفظ نشته، نو له همدې امله اسلام قبول کړئ. په دې برخه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
د ښکلو او نااشنا مهارتونو له جملې څخه یو نااشنا مهارت دا هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چاته د اسلام منلو پیغام ورلیږداوه نو په پیغامونو کې به یې د هغو د خوبیانو ذکر کوه خلکو ته به چې دغه بالواسطه پیغامونه ورسېدل نو ډیر وخت به یې په خلکو له مخامخ بلنې څخه ډیر اثر کوه که نن ورځ زمونږ داعیان او بلونکي ورونه علما او خطبا په خپلو ویناو کې د عدل او له انصاف څخه کار واخلي له هغو مهارتونو څخه کار واخلي کوم مهارتونه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلي دي کله به هم دوی په خپل دعوت کې ناکام نشي او کله به هم د دوی په وړاندې او د دوی په خلاف څوک رانپانه ځي په هر څه کې یا افراط دی یا تفریط دی بس دا زموږ د ناکامي لامل دی ابن سعد په طبقات کبرا کې لیکي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یو زړور بهادر او بېویرې جنګیالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره خوښه ګڼله چې دا مسلمان شي مګر تر ډیره وخته داسې ونه شو او خالد به هر جنگ کې د مسلمانانو په خلاف جنګېده او په ډیرو جنگونو کې د لښکر مشر هم و د احد په غذا کې د مسلمانانو د بدې ورځې سره د مخ کېدو یو ستر لامل همدغه خالد بن ولید د ده په اړه یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و که هغه یعنی خالد زموږ خواته راشي نو موږ به ډیر اکرام وکړو او هغه ته به په نورو باندې ترجیح او غوروالی ورکړو د دې وړوکي غوندې تعریف کولو وروسته د لوی اثر پرېوتلو لپاره ټولې کیسې ته غوږ شي د خالد بن ولید حساب د مشرکینو په مخورو قائدینو کې د خالد بن ولید حساب د مشرکینو په مخورو قائدینو کې کېده ده به تل رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته د نقصان رسولو مواقع لټولي راځئ چې دغه پیښه پخپله د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه له خولې څخه واورو خالد بن ولید وایي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیې ته راروان نو ما یوه ډله مشرکان راټول کړ موږ په اسونو سپاره شو او د هغو په لور ورغلو موږ غوښتل چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برید وکړو کله چې مخکې لاړو نو مسلمانان په مخه راغلل موږ یوې غاړې ته شو ومو لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو او صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته یې د ماسپښین جمع ورکړه موږ په خپلو کې مشوره وکړه چې همدا د برید کولو ښه وخت دی راځئ چې پې ورځو کله چې ما دا خبره وکړه زما ملګرو ټولو همدغه خبره خوښه کړه خو هیچا زړه نشو کولی چې وړاندې شي او حمله وکړي او په همدې کې د ټولو خیر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ په اراده پوه شي نو د لمازدیګر مونځ یې د خوف مونځ وکړ د دې تفصیل د فقې په کتابونو کې ذکر دی خالد بن ولید وایي دې کار زما په زړه ډیره اغیزه وکړه او له ځان سره مې وویلې دا سړی ضرور کم غیبي لارښود لري ځکه ما چې له مسلمانانو سره څومره جنګونه کړي هیڅ ګټه مې نه ده ترلاسه کړې او همداسې وه ما به له هرې جګړې وروسته له ځان سره فکر کاوه چې څه ګټه دې وکړه خالد بن ولید وایي دا فکر هغه الهي رڼا وه چې الله رب العزت پرې زما زړه روښانه کړ او زه اسلام ته وهڅولم خالد بن ولید وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ په خوا تیر شو او ځان یې حدیبیې ته ورسوه هلته چې له مشرکینو سره سوله وشوه او ټوله معامله په خبرو سره پای ته ورسېده نو ما له ځان سره فکر وکړه چې اوس څه وکړم که نجاشي ته ورځم نو هغه هم مسلمان شوی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري ورسره خوندي او ښه ژوند تیروي که هرقل ته ورځم نو له عربو نه وځم بیا به ضرور یا یهودیت منم او یا به عیسایت منم زه څه وکړم آیا همدلته پاتې شم خالد بن ولید وایي دا هغه وخت و چې د اسلام ملاتړي ډیر او ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو ما همدغه فکرونه کول ګورم چې بله ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملګرو سره عمرې ته راغی
زه چې خبر شوم نو ځان مې پټ کړ. زما ورور ولید بن ولید هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له مدینې منورې نه راغلی و. ما پسې ډیر وګرځېد خو پیدا یې نه کړ. بیا یو کس ته زما لپاره یو لیک پرېښود. کله چې هغوی لاړل نو زه بیرته له خوندي ځای راووتم. هغه کس راته لیک راکه او ویل دا دې ورور راکه او ویلې چې خالد بن ولید ته یې ورکړه. ما چې لیک بیرته که نو په لیک کې لیکل شوي و بسم الله الرحمن الرحیم. خالد وروره السلام علیکم. اوس خو د اسلام حقانیت د هیچ چا نه پټ نه دی. زه خو ډیر حیران یم چې ته سره له دومره هوښیارتیا بیا هم د مسلمانېدو فکر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا ډیره پوښتنه کوله. ما ورته ویل هرو مرو به الله هغه راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د خالد بن ولید غوندې هوښیار سړی هم لا تر اوسه له اسلامه ناخبره دی. که خالد خپل ټول زور او ځواک له مسلمانانو سره یو ځای کړی وی دا به د هغه لپاره ډیره غوره خبره وه او موږ به هم هغه له نورو خلکو نه وړاندې ګڼلی وی. ای وروره د خیر ډیرې موقع دې له لاسه ورکړي، بس دی نور راځه والسلام. دا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د ورور لیک و چې خالد بن ولید ته لیکلی و. خالد بن ولید وایي ما چې د خپل ورور لیک ولست نو ډیر خوشحاله شوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې پوښتنه کړې. خالد بن ولید وایي اسلام ته ډیر لیوال شوم او په زړه کې مې د مدینې منورې په لور د تللو تلوسه پیدا شو. په همدې شپې ورځو کې ما یو خوب هم لیدلی و. خوب په دې ډول چې زه په یوه تنګه او وچکالي ځپلې سیمه کې اوسېږم، بیا یوې پراخه او ښېرازه سیمې ته ولاړ شم. ما فکر وکړه چې دا خوب ریښتونی دی. کلک هوډ مې وکړه چې نور نو د مدینې منورې په لور روان شه. همداسې مې وکړل، مدینې منورې ته روان شو. خو له ځان سره مې فکر وکړ ته خو هسې هم روان یې، داسې وکړه چې یو څو ملګري نور هم له ځان سره ویسه. نو اوس چې خالد بن ولید کم ملګري له ځان سره بیایي دا به واورو، خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. خالد بن ولید وایي چې مدینې منورې ته روان شو، خو له ځان سره مې فکر وکړ ته خو هسې هم روان یې، داسې وکړه چې یو څو ملګري نور هم له ځان سره بوسه. په همدې موخه صفوان بن امیه ته ورغلم او ورته مې ویلې راځه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشو. ته ګورې چې ورځ تر بلې زموږ شمیر کمیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورځ تر بلې خپله واکمنۍ غځوي. عرب او عجم خپل کړي دي، که موږ ورسره یو ځای شو ښه خبره ده، د هغه عزت زموږ عزت دی. خالد بن ولید وایي دا خبرې مې صفوان بن امیه ته وکړې. صفوان راته وویلې که ټول خلک له هغه سره یو ځای شي او زه یوازې پاتې شم بیا به هم له هغه سره یو ځای نشم. خالد بن ولید وایي چې کله صفوان دا خبره راته وکړه نو هغه مې پرېښوده او له ځان سره مې وویلې د ده ورور او پلار د بدر په غذا کې مسلمانانو وژلي دي. غصه ورځي ځکه داسې خبرې کوي له ما سره مدینې منورې ته نه ځي. له دې وروسته عکرمه بن ابي جهل ته ورغلم. هغه ته مې هم همدغه خبرې وکړې کومې خبرې مې چې صفوان ته کړې وي. هغه مې هم خبره ونه منله. ما ورته ویل چې راسره نه ځې نو دا خبره له ځان سره راز وساته او پام چې چاته یې ونه وایي. هغه ویلې سمه ده ځان سره به یې راز ساتم چاته یې نه وایم. خالد بن ولید وایي زه ډېر زړه ماتی شوم، کور ته ولاړم او خپله سپرلي باندې مې پښه واړوله او روان شوم. په لاره باندې عثمان بن طلحه په مخه راغی. زړه کې مې وویل که ده ته ووایم نو کیدای شي چې دا هم انکار وکړي ځکه د ده پلار هم مسلمانانو وژلی دی. بیا مې غوره وګڼله چې راځه ملګری دی ورته ووایه که خبره یې ومنله نو ښه خبره ده او که یې ونه منله نو زه خو هسې هم روان ورغلم او هغه ټولې خبرې مې چې صفوان بن امیه ته کړې وي دا خبرې مې عثمان بن طلحه ته وکړې. ورته مې وویل ته ګورې چې ورځ تر بلې زموږ شمیر کمیږي او محمد صلی الله علیه وسلم ورځ تر بلې خپله واکمني غځوي. عرب او عجم خپل کړي دي، که موږ ورسره یو ځای شو ښه خبره ده، د هغه عزت زموږ عزت دی.
او دا مې هم ورزیاته کړه چې زموږ مثال اوس د هغه ګیدړ په څیر دی چې په غار کې پټ شوی وي. که یو چا یو بوکه اوبه غار ته ور واړولې نو ګیدړ به له ویرې له غاره راووځي. دا خبرې مې چې عثمان بن طلحه ته وکړې نو عثمان بن طلحه زما خبره ومنله، خو وی ویل نن پاتې شه، سبا به دواړه یو ځای ولاړ شو. ما هم ورسره هوکړه وکړه او ورته مې وویلې سمه ده. خالد بن ولید وایي ما ورته وویلې چې سبا سهار به په یافج سیمه کې سره یو ځای شو، که هر یو مخکې ځای ته ورسید نو د بل انتظار به کوو. عثمان بن طلحه راته وویلې سمه ده. خالد بن ولید وایي چې موږ دواړه سبا سهار په ټاکلي ځای کې سره مخ شو او د خپل هدف په لور روان شو. هده سیمې ته چې ورسید عمر ابن عاص په مخه راغی. د روغبړ وروسته یې راته ویلې چیرته روان یاست؟ موږ ورته ویلې ته چیرته ځې؟ هغه ویلې نه لومړی تاسو ووایست چې د څه په مخه له کوره راوتلي یاست؟ موږ ویلې موږ خو د اسلام منلو په مخه له کوره راوتلي یو او ورځو چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړو. خالد بن ولید وایي چې کله مې دا خبرې هغه ته وکړې هغه وویلې زه هم د اسلام منلو په مخه راوتلی یم. بیا درې واړه سره یو ځای د مدینې منورې په لور روان شو. مدینې منورې ته په رسېدو سره مو په حره نومي ځای کې خپلې سپرلۍ ودرولې او جامې موږ بدلې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زموږ له راتګ څخه خبر شو نو ډېر خوشحاله شو. موږ د مسجد نبوي په لور روان وو چې ورور مې مخې ته راغی ولید او ویې ویل زر زر راځئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په راتګ ډیر خوشحاله دی او ستاسو په انتظار کې ناست دی. خالد بن ولید وایي زه چې مسجد نبوي ته ورننوتم او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې سترګې ولګېدې نو محمد رسول الله له لرې نه راته مسکی شو او کله چې ورنږدې شوم نو ومې ویل السلام علیک یا نبی الله ورحمة الله وبرکاته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورین تندي د سلام ځواب راکه نو ما بېله ځنډه وویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. کله چې ما د شهادت کلمه ولوستله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ټول تعریفونه الله لره دي. هغه الله چې تا ته یې د سمې لارې لارښودنه وکړه ما په تا کې د پوهې رڼا لیدلې وه ما امید درلود چې دغه رڼا به تا د خیر په لور بوسي. خالد بن ولید وایي ما ویلې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې تر ننه پورې کوم جنګونه د اسلام په خلاف کړي دعا راته وکړئ چې الله رب العزت مې هغه ټول ګناهونه وبخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې الاسلام یجب ما کان قبله. خالده اسلام له ځانه وړاندې ټولې ګناوې له منځه یعنې اوس چې ته مسلمان شوې د شهادت کلمه دې ولوستله مخکې له دې چې تا څومره ګناهوې کړي دي الله رب العزت د اسلام په واسطه هغه ټولې درته معاف کوي. خالد بن ولید وایي ما ویلې هغه خو سمه ده خو ای د الله رسوله بیا هم ته راته دعا وکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې الله خالد چې د اسلام پر خلاف څومره منډې ترړې وهلي څومره جنګونه چې کړي ته یې ورته وبخه. خالد بن ولید وایي زما نه وروسته بیا زما دواړه ملګري هم وړاندې شول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د شهادت کلمه ولوستل. دا د سفر د میاشتې 8مه نیټه وه. له دې وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سختو شیبو کې تر هر چا ډیره پاملرنه ماته کوله. په بله ورځ مې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته خپل لیدل شوی خوب بیان که. هغې همدا تعبیر راکه چې الله رب العزت ته د کفر له تیارو او تنګیو څخه د اسلام پراخې رڼا او بهار ته راوړي. له دې ورځې وروسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د اسلام په تاریخ کې ممتاز انسان ګڼل کیږي. د ده د اسلام راوړلو لامل بالواسطه پیغام و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا ده ته رسېدلی ځکه ورور یې ورته خط لیکلی.
ګورئ درنو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند کړنلاره څومره له حکمته ډکه وه. موږ او تاسو ته هم پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړنلاره غوره کړو، د هغه په پل باندې پل کیږدو او روان شو. که موږ غواړو چې په خلکو د خپلو خبرو اثر پرې باسو، نو باید همدغه مهارتونه په کار واچوو. له شاوخوا خلکو څخه که حسن زن یعنی نیک ګمان ساتئ، نو د هغو ښېګڼې بیانوئ چې د هغو بدګڼې پکې ورکې شي. په دې سره به خلک ستا په اړه د منصف مزاج انسان فکر وکړي او له تا سره به محبت پیل کړي. کله چې خلکو دا یقین وکړي چې موږ د هغو ښېګڼې هم داسې په یاد ساتو لکه څنګه چې د هغو بدګڼې په یاد ساتو، نو هغوی به زموږ په لارښودنه عمل وکړي. د الله رب العزت نه توفیق غواړم چې اول ما ته، بیا تاسو ته، بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په ټولو کارونو کې عدل او انصاف نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.